درنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست د HTML د کورس 21مه ویډیو کې زما عبدالله وستا سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي په دې هر څو باندې چې کومې ویډیو موږ جوړې کړې دي پوه شوي اوسئ. په نننۍ ویډیو کې به موږ سټوډنټ رجسټریشن فارم وایو چې څنګه کولی شو موږ په HTML کې یو فارم جوړ کړو او د هغه د لارې موږ ډیټا ډیټابیس ته ولیږو یا موږ او تاسو یو ساده ډیټا رجسټریشن فارم جوړ کړو په خپل ویب سایټ کې چې څنګه کولی شي یو کس هلته راشي تر څو ډیټا انټر کړي او موږ ته د کنکشن د لارې ولیږي. ښه اوس راځو دلته زه ویس کوډ راخلاصوم. په ویس کوډ کې موږ ښه دا نن موضوع لیکم چې رجسټریشن فارم. د فارم دپاره موږ دلته راځو فارم ټاګ اخلو. خپله فارم ټاګ چې دی هم اوپن ټاګ ده او هم کلوز ټاګ. د فارم دننه موږ دلته څه شی لیکو انپوټ ټایپ. انپوټ ټایپ موږ په تېرو ویډیوګانو کې ویلی وي چې څنګه موږ انپوټ ټایپ استفاده کوو او د څه دپاره استفاده کیږي. اوس راځو دلته عملا موږ انپوټ ټایپ معرفي کوو. موږ دلته څو انپوټ ټایپ ویلی وي چې ټیکسټ ده، پاسورډ ده، رینج ده، ډېر زیات انپوټ ټایپ موږ او تاسو 12 دانې انپوټ ټایپس موږ او تاسو ویلی وي. ښه اوس زه راځم دلته لیکم چې اول لومړی د دې دپاره موږ څه شی کو راځو لیبل هم اخلو. ښه خیر دلته راځم زه انپوټ ټایپ اخلم. دلته رن کوم زه. ښه په دې ځای کې موږ کولی شو دلته ډیټا ذخیره کړو. ښه دلته کله چې موږ انپوټ ټایپ معرفي کړو په دې ځای کې موږ ته باید یو داسې نوم راشي چې مثلا تاسو د څه شي دپاره استفاده کوئ. زه دلته راځم په فاس په دې ځای کې زه لیکم چې یو لیبل اخلم. لیبل د څه شي دپاره استفاده کیږي؟ د نوم دپاره استفاده کیږي، د هینټ دپاره. مثلا زه دلته راځم چې دا څه شي دپاره ده؟ نیم دپاره. ښه اوس دا رنګ کوم دا موږ سره نیم راغی. دویم موږ راځو که چېرته دا هم پیسټ او کپي کوم مشکل نه لرو، خو زه راځم په خپله خوښه باندې دا څه شی کومه لیکمه. په دې دا هم لیکم. دې ځای کې لیکمه چې اف نیم مثلا فادر نیم. بیا راځم لیبل اخلم. لیبل دې ځای کې زه لیکمه چې فاکولټي مثلا کومه پوهنځی ده. بیا لیبل اخلم. په دې ځای کې لیکمه سیمستر. تاسو مطلب کوم سیمستر کې یې؟ ښه اوس د هر لیبل دپاره زه راځم دلته انپوټ ټایپ مشخص کوم. د دې دپاره ټیکسټ ده او د دې انپوټ ټایپ چې ده ټیکسټ ده. د انپوټ ټایپ چې دی هم ټیکسټ ده. دې ته هم دوه ډوله انپوټ ټایپ موږ معرفي کولی شو، نمبر هم معرفي کولی شو. مثلا زه راځم شپږم سیمستر صرف شپږ لیکم دلته. نو زه دلته لیکم چې د انپوټ ټایپ چې ده ټیکسټ ده. خو دلته زه دا لیکم. اوس راځو دا رن کوو. اوس که تاسو غواړئ چې دا مثلا د دې ویټ د زیات وي دا باید دوه کلمه دلته فاس راشي، دوه روګنې. زه غواړم دا دلته چې کوم بریک کړم. په دې ځای کې به موږ راشو چې دلته بیار ټاګ لرو موږ او تاسو. بیار ټاګ د بریک دپاره استفاده کیږي. اوس ګورئ دلته دوه راغله. د دې ترمنځ باید نور سپیس هم موجود وي. دا موږ تاسو په CSS کې ډېر ښه کوو چې انشاءالله په CSS کې به موږ او تاسو یو بهترینه فارم رجسټریشن فارم جوړوو چې د ډیزاین سره باید وي، چې څنګه موږ دې ته مثلا ډیزاین ورکولی شو، چارچوکاټ ورکولی شو. دا مثلا زه چې کله دلته راځم هوور کوم دا باید کوم رقم یا ریکشن وښیي. نو دا موږ او تاسو بیا د CSS مربوط کیږي چې په CSS کې به وایو. CSS هم د ډیزاین برخه یو لنګویج ده چې بغیر د CSS نه HTML انکمپلیټ ده او د بغیر د HTML نه CSS انکمپلیټ ده. مثلا زه دلته راځم په دې ځای کې نوم د موږ نه غواړي زه چې کوم نوم ورته ورکوم. فادر نوم یې هم ورکوم. په دې ځای کې فاکولټي چې ورکوم BCS ورکوم. سیمستر چې ده مثلا د 5th سیمستر ده یا چې ده 6 سیمستر ده. ښه یو سبمیټ بټن باید موږ سره هم وجود ولري. سبمیټ بټن په دې وجه زه دلته اخلم چې مثلا زه کله راځم دلته د سټوډنټ ډیټا چک کوم دلته باید شي سبمیټ شي. مثلا زه اوس دا رن کوم. که چېرته زه به د سبمیټ بټن باندې کلیک وکړم دا ډیټا باید چېرته لاړه شي؟ ډیټابیس ته لاړه شي. فاکولټي BCS او سیمستر. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم ډیټا باید ډیټابیس ته لاړه شي. ډیټابیس کنیکشن به موږ او تاسو تر ټولو وروستي درسونو کې وایو چې بیا SQL سرور موږ هلته وایو. انشاءالله بیا به دغه ټول د PHP په واسطه باندې کنیکټ کوو د SQL سرور سره.
ښه اوس راځو زه راځم که تاسو اوس غواړئ چې دې ته یو بارډر ورکړئ چارچوکاټ ورکړئ نو تاسو یو ښه دلته هغه لرئ ټاګ لرئ په نوم دی فیلډ سیټ فیلډ سیټ چې ده د چارچوکاټ دپاره استفاده کیږي چې ټول موږ فارم ته چې کې یو چارچوکاټ راولي مثلا دا رقم دا ټول د ټیبل په شکل راغی اوس زه غواړم په دې ځای کې دلته په دا کوم چارچوکاټ چې دی په دې کونج کې زه چې کومه په دې ځای کې نوم راولم مثلا زه ورته لیکم د هغه دپاره چې دی موږ لیجنډ استفاده کوو لیجنډ چې دی هم اوپن ټاګ دی هم کلوز ټاګ دی د دې په منځ کې زه ورته لیکم چې student registration form ښه دلته موږ سره چې راغی اوس سټوډنټ رجسټریشن فارم راغی په دې ځای کې ګورئ تاسو دلته څومره ښایسته ډول باندې راغی داسې موږ او تاسو بیا دې ته لکه موږ او تاسو وغواړو چې دې ته کلر ورکړو په خپله خوښه باندې کولی شو دا بولډ کړو دا مثلا ټاپ نه څومره سپیس ولري مرجان یې څومره وي فارډینګ یې څومره وي دا اصطلاحات انشاءالله تاسو به بلد نه اوسئ که بلد یاستئ بیا انشاءالله په راتلونکي موږ CSS کورس کې وایو ښه اوس راځو زه په دې ځای کې که چېرته تاسو اوس وغواړئ مثلا چې دلته خو صرف اوس زموږ سره انګلیسي په انګلیش باندې ډیټا موږ ذخیره کوو دا غواړو چې په پښتو باندې ذخیره کوو د پښتو دپاره غواړم چې زه دغه ډیټا دا ټیبل چې ته راشي دا فارم رایټ طرف ته راشي د هغه دپاره موږ ډېر ښه ټاګ لرو زه په دې ځای کې راځم فارم کې دننه ودرېږم DIR ډایرکشن مثلا RTL په دې معنا چې د رایټ طرف ته باید چې شي دغه راشي اوس ګورئ زه دا رنګ کوم دا موږ سره چې شته رایټ طرف ته راغی اوس نوم یې هم زه ورته چینج کوم دلته لیکم چې نوم ښه دلته لیکم د پلار نوم او دې ځای کې لیکم چې پوهنځی ښه دې ځای کې لیکم چې سمستر ښه دا موږ سره چې شو فارم اوس لیکو په پښتو باندې راغی که تاسو غواړئ چې دغه لیکنه چې شي بولډ شي د هغه دپاره موږ یو بل ټاګ لرو د بي ټاګ زه مثلا دلته راځم بي ټاګ موږ لرو بي ټاګ چې دا د بولډ دپاره استفاده کیږي هم کلوز ټاګ لري هم اوپن ټاګ کلوز ټاګ یې راخلو د دې په شي کې اچوو دې ځای کې کنټرول زیډ اوس زه دلته راځم کنټرول ایکس کوم په دې ځای کې چې کوم کنټرول وي کوم دې ځای کې یو بل ټاګ هم اخلم دا هم چې کوم دې ځای نه کنټرول ایکس کوم کنټرول وي په دې ځای کې یو بي ټاګ هم اخلو دلته راځم دا هم کنټرول وي کوم دلته راځم دا هم کنټرول وي دې ځای کې بي ټاګ ښه اوس موږ سره چې شو بي ټاګ راغی دا ډیلیټ کوم دا موږ سره چې شو ټول بولډ شو که تاسو غواړئ چې د دې دواړو ترمنځ باید سپیس واوسي د سپیس دپاره موږ یو بل ټاګ ویلی و چې NBSP چې دا د سپیس دپاره استفاده کیږي خو دا بیا په CSS کې ډېر ښه راځي مثلا زه دې طرفه غواړم څومره فارډینګ ورکوم یا مارجن ورکوم له رایټ نه څومره مارجن لیفټ نه څومره مارجن څومره غواړئ د دې ویډ څومره غواړئ د ویډ اوس هم نه راځي مثلا که زه دلته راشم دې ته ویډ ولیکم ویډ یې هم نه راځي زه په دې ځای کې ودرېږم دې ته لیکم چې ویډ څومره غواړئ 200 دلته موږ سره د دې ویډ هم نه راځي بیا دا ټول انشاءالله موږ چې کو CSS کې راتلونکي ویډیوګانې کې وایو ښه اوس د دې زه راځم اوس د سبمیټ دلته چې کوم بیا ټاګ اخلم یو بل اخلم چې دا چې شي سبمیټ بټن لاندې راشي ښه په دې ځای کې اوس موږ کولی شو چې په خپله خوښه باندې ډیټا ذخیره کړو مثلا زه دلته لیکم چې عبدالله دلته پلار نوم یې لیکم چې دلته پوهنځی چې لیکم کمپیوټر ساینس سمستر یې لیکم چې شپږم
داسې کولی شو موږ او تاسو ډیټا دلته چې شی کې ولیکو او دلته زه سبمیټ باندې کلیک وکړم دا ډیټا چې شی کېږي راځي. موږ یو بل ټاګ هم ویلی و په نوم دی ریسیټ. ریسیټ مثلا چې په دې کې څومره ډیټا ولیکو انفوټ ریسیټ. کله چې تاسو په دې کې چې شی کې ډیټا ولیکئ اوس دلته زه دا یو ځل رن کوم په دې کې تاسو مثلا دا ډیټا ولیکله دا چې کا ریسیټ دا ټول ختمېږي. او بل مونږ او تاسو په دې کې یو ټاګ ویلی و چې شی ریکوایرډ. ریکوایرډ په دې معنا چې مثلا دا د ضروري شی اوسي. که زه دلته چېرته سبمیټ باندې کلیک کوم دلته مونږ ته لیکي چې پلیز آوټ اف دیس فیلډ. تاسو باید چې دغه ټیکسټ چې ټیکسټ فیلډ چې ده ډاکې کړئ. مثلا هر څه چې ده د پلار نوم ده هر څه چې ده تاسو باید دغه شی کې ډاکئ. تر هغه مخکې تاسو نشئ تللی. دغه د ریکوایرډ اټریبیوټ د لاره موږ او تاسو وکولی شو د ریکوایرډ پراپرټي د لارې چې دغه چې شی کو دا ریسټریکشن ورباندې ولګوو. نو دغه وه زموږ سره د سټوډنټ رجسټریشن فارم چې څنګه کولی شو موږ یو سټوډنټ رجسټریشن فارم جوړ کړو. دې ته ډېر ښه ډیزاین هم ورکېږي. د ډیزاین لپاره بیا موږ سی اس ایس ته راځو. په راتلونکي څو لسو ویډیوګانو د سی اس ایس کې بیا موږ او ستاسو رجسټریشن فارم وایو هغه ته ډیزاین ورکوو. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.